السلام علیکم دوستانو، د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. ښایي امریکا یو شمېر هغه افغان کډوال چې امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه بهر ایستلي وو او د کډوالۍ په شرایطو نه دي برابر بیرته افغانستان ته ولېږي. CNN د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې افغانستان ته د داسې کسانو بیرته لیږد د یو غوراوي په توګه تر بحث لاندې دی. ناروې له افغانستان سره 23 میلیونه ډالر مرسته کړې. په ملګرو ملتونو کې د ناروې د ډیپلوماټیک ماموریت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغه هیواد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پرمختیایي پروګرام سره د 23 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. له ماشومانو څخه د ملاتړ سازمان یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان د خوړلو لپاره پوره اندازه خواړه نه لري. دغه سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره په راتلونکي ژمي کې د افغان ماشومانو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې ده. په کابل کې د ماشومانو د درملنې ځانګړي روغتون اندرګاندي مسؤلین وایي د تیرو 3 میاشتو په موده کې د سون توکو د نه شتون له امله مجبور سوي دي چې د روغتون د انګړ 100 ونې ووهي او ناروغانو ته پرې خواړه پاخه کړي. دوی وایي د نورو ستونزو سربیره د روغتیایي موادو له کمبود سره هم مخامخ دي. د امریکا دوه مخکښو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لینډسي ګراهام او مایکل والټز په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه غوښتي دي چې په هیڅ قیمت سره د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او پرې لګېدلي بندیزونه باید لغوه نه سي. دوی ویلي دي چې طالبانو د ښځو حقونه نه ورکوي، د بیان ازادي محدودوي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پالي. بلخ کې سیمه سرچینې وایي چې په دې ولایت کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر نادر عالمي له تښتول کېدو وروسته وژل شوی دی. نوموړی 2 میاشتې وړاندې له مزار شریف ښار تښتول شوی و چې نن وژل شوی دی. تر اوسه په دې اړه چا څه نه دي ویلي.